بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شپه مو بخیر. تاسو ګورئ د هم پښتون خبرونه نیغ پنیغه او خبرونو سره زه محمد وسیم او زه یم کومل شبیر. ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نون قائد نواز شریف مخکې هم عمران خان سره خبرو اترو ته تیارو او نن هم تیار دی. نواز شریف په کال 2014 کې هغه وخت هم عمران خان سره خبرې کړې وي کله چې هغه اسلام آباد کې د 126 ورځو درنه ورکړې وه. عمران خان پوهېدو والا سړی بالکل نه دی، هغه صرف خدای پوهولی شي. د مسلم لیگ نون مرکزي مشر رانا ثناء الله تازه مرکه. مذاکراتو لپاره د تحریک انصاف په باندې هیڅ دباو نه دی اچولی. تحریک انصاف داسې بیانونه دکاندارۍ لپاره ورکولو ته مجبور دی. د دفاع وزیر خواجه آصف وینا وایي د تحریک انصاف ځینې معتبر شخصیاتو په خپل هم د جوړ جاړی او رابطو خبرونه مسترد کړي. د شیر افضل مروت د قصور په مقدمه کې د حفاظتي ضمانت منظور. جسټس طارق محمود جهانگیري د شیر افضل مروت د درخواست اوریدنه وکړه. عدالت د 2 هفتو حفاظتي ضمانت منظور کړو او پنجاب پولیس د پی ټی آی د مشر د نیولو نه منع کړو. سره درې جنگونو کې پاکستان دومره نقصان نه دی کړی څومره چې د افغانستان د حالاتو له امله کړی. په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې 80,000 پاکستانیانو ژوند د لاسه ورکړی. په دې کې 8,000 د امنیتي ادارو غړي هم شامل دي. د ځاني زیان سلسله اوس هم روانه ده. د پاکستان خصوصي استازي آصف خان دورانی اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس ته وینا. خیبر ضلع کې د سکیورټي فورسز د اپریشن دوران 3 ترهګر وژل شوي. د وژل شوو ترهګرو نه وسله برآمد. د آی اس پی آر وینا وایي سکیورټي فورسز د ملک نه د ترهګرۍ اعلانات ختمولو لپاره پر عزم دی. چې پاکستان راتلونکي هفته کې د نړیوال مالیاتي فنډ IMF څخه د قرضې قسط ترلاسه کړي. د قرضې منظورۍ لپاره د IMF غونډه د اپریل په 29مه واشنگټن کې کیدونکې ده. پاکستان او IMF 13 میاشت اسلام آباد کې د مذاکراتو وروسته د $1.1 ارب قسط په اړه معاهده کړې وه. نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونو کمی له امله پاکستان کې هم د پېټرولیم مصنوعاتو په بیو کې د کمی امکان. د ډیزل په یو بیرل کې $100 څخه زیات او پېټرول کې شاوخوا $2 کمی شوی. د ډیزل یو لیټر کې شاوخوا $9 او پېټرول کې $100 د کمی امکان دی. پنجپیر سیمه کې د اصلاحي جرګې یو اجلاس ترسره. اجلاس کې د کلي مشرانو نه علاوه ځوانانو هم شرکت کړی. د بجلی او ګیس غیر قانوني لوډ شیډینګ به په هیڅ صورت برداشت نه کړی شي. غونډه کې فیصله. د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې نن د ملیریا نړیواله ورځ لمانځل شي. د ورځې لمانځلو مقصد د ملیریا متعلق تعلیم او پوهه فراهم کول دي. د کال 2022 نه تر اوسه پورې پاکستان کې د ملیریا تقریبا 40 لکونه سیوا کیسونه ریپورت د بولیټن برخه. نوبل انعام ګټونکي پاکستانی ملاله یوسفزئی په فلسطینیانو ظلمونه غندلي. څوک د زما د غزا د خلکو د حمایت په اړه شکونه ونه کړي. ما وړاندې اسرائیلي حکومت غندلي او بیا به هم دغه کار وکړم. د ملاله یوسفزئی وینا.
د اسرایلو په رفح کې د ځمکني اپریشن عزم څرګند کړی. دا اپریشن د 4 نه 5 هفتو پورې جاري پاتې کیدی شي. اسرایلی فوج د شمالي غزه پټای یو علاقه خطرناکه جنگي زون ګرځولې. پاکستان وومن کرکټ نوې وکسیزه سلیکشن کمیټه جوړه شوې. د نارینه سلیکشن کمیټې غړي عبدالرزاق او اسد شفیق هم د کمیټې برخه. د ویسٹ انډیز کرکټ ټیم خلاف د پاکستان د مایوسه کارکردګۍ وروسته د پاکستان کرکټ بورډ مشر محسن نقوي سمدستي ایکشن اخیستی او د ښځو د کرکټ لوبډلې سلیکشن کمیټې یې تحلیل کړې وه. او پنجاب کې د طوفاني بارانونو الرټ جاری. 13 ورځ ملک کې مغربي هواګانې داخل شوي. نن د بلوچستان مختلف ضلعو کې هم د بارانونو پیشنګویي شوې. د خیبر پختونخوا ځینې علاقو کې هم د باران امکان. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی. اوس درته تفصیلي خبرونه وایو. د پاکستان مسلم لیگ نون قائد نواز شریف مخکې هم عمران خان سره خبرو اترو ته تیارو او نن هم تیار دی. دا خبره د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر رانا ثناء الله په یو تازه انټرویو کې کړې ده. هغه زیاته کړه چې نواز شریف په کال 2014 کې هغه وخت هم عمران خان سره خبرې کړې وي کله چې هغه اسلام آباد کې د 106 ښځو درنه ورکړې وه او پېښور کې د آرمي پبلک سکول له پیښې نه پسې ورسره هم خبرې اترې کړې وې. رانا ثناء الله وویل چې عمران خان پوهېدلو والا سړی نه دی، هغه صرف الله تعالی پوهولی شي. هغه زیاته کړه چې د عمران خان خپل حمایت صفر دی خو هغه ته د مظلومیت او مزاحمت ووټ ملاویږي. خو عمران خان هغه عمره مزاحمت نه کوي څومره چې د هغه پارټي څرګندوي. رانا ثناء الله وویل چې نواز شریف د 32 کال د مزاحمت سیاست کړی دی او ما چرې هم هغه د مزاحمت د سیاست نه په وروستو کېدو نه دی لیدلی. هغه زیاته کړه چې نواز شریف د مسلم لیگ نون نوې سیاسي او تنظیمي جوړښت غواړي او که هغه غواړي نو د پارټۍ صدر جوړېدی شي. هغه زیاته کړه چې کېدای شي نواز شریف په پارټۍ کې نوې کسان مخې ته راولي. تېره هفته داسې خبرونه راغلي وو چې نواز شریف د شهباز شریف په ځای د پارټۍ مشر جوړېدل غواړي او د وفاقي کابینې د غړو لخوا دا هم ویل شوي وو چې که نواز شریف ورته وویل نو هغوی وزارتونه پرېښودو ته تیار دي. خو په نوې انټرویو کې رانا ثناء الله وویل چې نواز شریف د شهباز شریف د حکومت ملاتړ کوي. څو ورځې مخکې چې رانا ثناء الله عمران خان سره د مذاکراتو خبره وکړه نو وفاقي حکومت د هغې تردید کړی و. د دفاع وزیر خواجه آصف وایي حکومت مذاکراتو لپاره د تحریک انصاف په باندې هیڅ دباو نه دی اچولی. وړاندې د پی ټی آی چیرمین ګوهر خان ویلي وو چې د پارټۍ بانی په جیل کې د روغې جوړې لپاره دباو څخه کار اخیستل کیږي خو د دفاع وزیر د پی ټی آی د چیرمین دعوا مسترد کړې ده. خواجه آصف خبریالانو ته وویل تحریک انصاف داسې بیانونه دوکاندارۍ لپاره ورکولو ته مجبور دی. هغه وویل د تحریک انصاف ځینې معتبر شخصیاتو په خپله هم د جوړ جاړې او رابطو خبرونه مسترد کړي دي. د پی ټی آی بانی څو وارې ویلي دي چې چا سره به سمجوته ونه کړي. اوس بولیټن مخ په وړاندې بوزو. بھارت سره 3 جنگونو کې پاکستان دومره نقصان نه دی کړی څومره چې افغانستان د حالاتو له امله کړی دی. دا خبره افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي آصف خان دوراني اسلام آباد کې یو کانفرنس ته د وینا په وخت کړې ده. کانفرنس اسلام آباد کې د معلوماتو مرکز لخوا د جرمني FAS نوي تنظیم په تعاون جوړ شوی و. پاکستانی استازي ویل په 13 کلونو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې 80,000 پاکستانیانو ژوند د لاسه ورکړی دی. په دې کې 8,000 د امنیتي ادارو غړي هم شامل دي او د جاني زیان سلسله اوس هم روانه ده. ښاغلي دوراني زیاته کړه چې 20 کلونو کې پاکستان د $150 ارب مالی نقصان هم کړی دی. هغه یو واري د پاکستان د موقف بیان کړو چې پاکستانی طالبان د حملو پلان لپاره افغان خاورې څخه کار اخلي. د آصف دوراني په وینا افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو سره پاکستان کې په حملو کې 65% اضافه شوې ده.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر بریسټر سیف وایي ترهګري د خیبر پښتونخوا نه بلکې د ټول هیواد ستونزه ده. جاري شوي بیان کې بریسټر سیف ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد روان جنګ کې فوج، پولیس او عام وګړو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. صوبایي حکومت د ترهګرۍ په ضد روان جنګ کې د امنیتي ادارو سره ولاړ دی. د ترهګرۍ ضد جګړه یوازې د فوج او پولیسو جګړه نه ده بلکې د ریاست جګړه ده. د ترهګرۍ پر ضد جنګ به په سیاسي ذمہواریو د یو مشترک عمل پلان سره کیږي. خبر شامل ہو جی او سی کوہا ڈویژن ذوالفقار علی بٹی تیرہ ورځ ډي آی خان کې شهید شوی کسٹم اهلکار امیر سعود کور ته ورغلی او د هغه د لوړې درجې لپاره دعا کړې ده. ذوالفقار علي بټو د شهید کور کې موجود مقامي ولس مشرانو او کشرانو سره ملاقات کړی دی. په اخره کې جی او سی د شهید په قبر د ګلونو صادر هم خور کړی دی او خصوصي دعای ورته کړې ده. جی او سی کوها ډویژن د وطن لپاره د هغه قربانۍ ته خراج تحسین وړاندې کړو. د اسلام آباد های کورټ قصور کې درج مقدمه کې د پی ټی آی مشر شیر افضل مروت حفاظتي ضمانت منظور کړی دی. جسټس طارق محمود جهانگیري د شیر افضل مروت د درخواست اوریدنه وکړه. عدالت د 2 هفتو حفاظتي ضمانت منظور کړو او پنجاب پولیس د پی ټی آی د مشر د نیولو نه منع کړو. عدالت د پی ټی آی مشر ته د 10,000 روپو په ضمانت د 2 هفتو حفاظتي ضمانت منظور کړي او ورته هدایت ورکړي چې 2 هفتو کې دننه عدالت ته حاضر شي. امکان دی چې پاکستان راتلونکي هفته کې د نړیوال مالیاتي فنډ آی ایم ایف څخه د قرضې قسط ترلاسه کړي. د قرضې منظورۍ لپاره د آی ایم ایف غونډه د اپریل په 9 واشنگټن کې کیدونکې ده. پاکستان او آی ایم ایف 13 میاشت اسلام آباد کې د مذاکراتو وروسته د 1.1 ارب ډالرو قسط په اړه معاهده کړې وه. اوس به د آی ایم ایف د اعلی چارواکو غونډه د قرضې منظوري ورکړي. بلخوا د خزانې وزیر محمد اورنګزیب وایي د یو نوي پروګرام لپاره به نړیوال مالیاتي فنډ سره مذاکرات کول غواړي. داسې امکان څرګند شوی دی چې د قرضې بل پروګرام لپاره مذاکرات راتلونکي میاشت کې شروع کېدای شي. نړیوال مارکیټ کې د تیل قیمتونو کې کمی له امله پاکستان کې هم د پېټرولیم مصنوعاتو په بیو کې د کمی امکان دی. ریپورټونه وایي د ډیزل په یو بیرل کې $4 څخه زیات او پېټرول کې شاوخوا $2 کمی شوی دی. د دې کمی په نتیجه کې د ډیزل یو لیټر کې شاوخوا 9 روپۍ او پېټرول کې 4 روپۍ کمی کېدای شي. د قیمتونو په اړه به د تیلو صنعت چارواکي حکومت ته د اپریل په 29 ریپورټ ورکړي. د دغه ریپورټ په بنیاد به حکومت د 1 مئی څخه د تیلو نوي قیمتونو فیصله وکړي. حکومت په یوه میاشت کې 2 واري د تیلو قیمتونو کې اضافه کړې ده. نن په اسلام آباد کې د طبي حالاتو د ترقۍ او پیداوار په اړه یو کانفرنس جوړ شوی و. د دې کانفرنس مقصد د طبي حالاتو مقامي مینوفیکچرینګ او درآمد کمولو سره د ټولو لپاره ارزان او لاسرسي وړ د صحت سہولیات برابر دي. کانفرنس د پاکستان د اکیډمي، صنعت، ریګولیټري او حکومت هم آهنګ په طریقې د پرمختګ جایزه واخیسته. په دې موقع ګډونوالو د میډیکل ډیوایس ډیزاین په تیارې، د پاکستان په معیشت او بالاخره په مریضانو بوج کمولو لپاره د پالیسۍ په ریګولیټ کولو زور راوړو. د خیبر پښتونخوا حکومت په صحت کارت کې ډاکټرانو ته په مختص شوي فیس د ټیکس لګولو فیصله کړې ده. د وسایلو د پیدا کولو د صوبایي جایزې کمیټې په غونډه کې د خزانې صوبایي مشیر مزمل اسلم د سرکاري ملازمینو د میډیکل الاونس د ختمولو او د هغوی او پی ډي هم په صحت کارت کې د شاملولو مشوره ورکړه. د خزانې مشیر د صحت کارت په 3 مختلفو کیټګورو کې د تقسیمولو هم مشوره ورکړه چې د غریبانو لپاره به د ګولډن رنګ کارت وي، د میډل کلاس خلکو لپاره د سلور رنګ او بر کلاس لپاره د اودي رنګ. بل طرف ته د صوبې د ډاکټرانو تنظیمونو د صحت کارت مریضانو ته د بهر نه په دوايانو تجویز کولو د لیډي ریډینګ هسپتال د 11 سینیر او جونیئر ګایني ډاکټرانو په معطله سخت رد عمل څرګند کړی دی او ویلي دي چې د دې ډاکټرانو نه د قربانۍ ګډوډي جوړ شوي دي.
د سره چیمبر اف کامرس صدر فواد اسحاق وایي چې د یو کال دوران د چیمبر 40% ریونیو غلا شوې ده. د چیمبر پخوانی سیکریټري جنرال په شپږو میاشتو کې 1.68 روپۍ غبن کړي دي. پیښور کې د پریس کانفرنس په مهال فواد اسحاق ویل چې د چیمبر پخوانی ملازم نه 50 لک روپۍ واپس اغستې شوي دي. ہم اس تحقیق کے اندر گئے اور ہم نے اس سسٹم کو بریک کیا. ہم اس کے اندر انٹر کیا ہم نے ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس نے. تو ہمیں یہ سامنے نظر آیا کہ جو ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا چیمبر کے لیے صرف ای بل کے حوالے سے اس میں سے 47% کی چوری کی گئی ہے ود ان 1 ایئر. جہاں تک اماؤنٹ ہے سجاد عزیز صاحب کے خلاف وہ کروڑوں روپے میں ہے. جی میں اس وقت نہیں بتا سکتا بیکاز انکوائری کمیٹی ہے 6 رکنی اور میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں. انکوائری جاری ہے. 1 ایئر میں ہم نے جو کیسز پکڑے ہیں صرف کس کی بات کر رہا ہوں میں ای بل کی بات کر رہا ہوں. ای بل کی جو میں بات کر رہا ہوں اس میں ہم نے 472 کیسز پکڑے ہیں جس وقت امجد صاحب ویزا سیکشن کو ہیڈ کر رہے تھے. اور ان کو ایکسیس کون دے رہا تھا؟ ان کو ایکسیس سجاد عزیز صاحب دے رہے تھے کیونکہ ای میل جو ہے سجاد عزیز صاحب کی ذاتی ای میل تھی. تو وہ بغیر ان کے ایکسیس دیے امجد علی صاحب آپریٹ نہیں کر سکتے تھے. 472 کیسز کی آفیشیل فیس جو ہے وہ بنتی ہے 47,20,000 روپے. لیکن ہمارے پاس ثبوت ہیں جہاں پہ لوگوں نے 10,000 کی بجائے 15,000 16,000 18,000 11,500 12,000 مختلف پیمنٹس کی ہیں. د خبرونو دا لړۍ به دوامداره وي. راځو یو لنډې شان دمې نه پس. د مردان میر حمایت الله معیار د ضلعي پولیس افسر ته یو خط لیکلی دی او د پولیس نه غوښتنه کړې ده چې د هغه مافیا کینګونو خلاف د اکشن واخلي چې عام ولس کې د غیر قانوني وسلو نمایش کوي او په خلکو کې یره خوروي. په خپل خط کې میر د پولیس ته ویلي دي چې منشیاتو قبضو او سودخورۍ کې ملوث ډیر ګینګونه سره د وسلو ګرځي او په خلکو خپل روب خوروي. حمایت الله معیار دا هم ویل چې په مردان کې د موجودو جهادي مرکزونو غړي هم سره د وسلو په سړکونو او مارکیټونو کې ګرځي او د امنیت حالت په خطر کې اچوي. د صوابۍ ضلعي پنجپیر سیمه کې د اصلاحي جرګې یو اجلاس ترسره شوی دی. د غونډې مشري ملک ظهور احمد کړې ده. اجلاس کې د کلي مشرانو نه علاوه ځوانانو هم شرکت کړی و. ځایي مشرانو د کلي مسلو په حل کولو غور کړی دی. غونډه کې فیصله شوې ده چې د بجلی ګیس غیر قانوني لوډشیډینګ به په هیڅ صورت برداشت نشي. په دې موقع مشرانو وویل چې د نورو علاقو نه راغلي خلک کم چې پنجپیر کې دېره شوي دي په هغوی به هم کلک نظر ساتلی شي. لکی مروت کې د امن و امان خراب صورتحال خلاف ګرینډ جرګه شوې ده کومه کې چې په زرګونو تعداد کې د سیمې ولس ګډون کړی دی. جرګې فیصله کړې ده چې سیمه کې بعد مکمل آپریشن اجازه چاته نه ورکوي. د جرګې نور تفصیل ګورو د خپل همکار لیاقت سیام په دې رپورټ کې. لکی مراد کې امن و امان خراب صورتحال خلاف مروت قومي جرګې بلنه باندې د سیمې زړونه ولس سخته ګرمي کې کورونو نه بهر راوتی دي او ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته ګرینډ جرګه کړې ده. جرګې مشرولي مروت قومي جرګې مشر الحاج محمد اسلم خان کوله. جرګه کې پخوانی وفاقي منیسټر سلیم سیف الله خان، مروت قومي جرګې سپریم کمانډر اختر منیر خان، ایم پی ایز جوهر محمد خان، طارق سعید خان، تحصیل میارز او لکی مروت کې آباد ټولو قومونو مشرانو ګډون وکړو. ډیسټریکټ بار اسوسییشن صدر آصف اقبال ایڈوکیٹ په قیادت کې په ګڼ شمېر تعداد کې وکیلانو هم جرګې کې شرکت وکړو. ال شاپکیپر یونین په هدایاتو جرګې سره یکجهتي لپاره نن ټوله ضلع کې شټر ډاون هړتال و. جرګې ته مقررینو زیاتوله چې موږ خپل وطن سره بې کچه مینه لرو. موږ نه غواړو چې دلته د څه قوتونه امن خراب کړي. سیمه کې امن بحالي ریاست ذمہ داری ده. د امني له وجې دلته ولس آرام او سکون ختم ده. سیمه کاروبار تباه ده. غلاګانو، ډکیتیانو، قتل و غارتګري، سودخوري
ټارګټ کیلینګ او بتخوري نه څوک هم محفوظ نه دی پاتې. مونږ ځوانان ترهګر نه دي، غونه ترهګر جوړولو کوشش لګیا دی. کرورینو زیاتوله چې مونږ ټول امن د پاره یو او امن د پاره مو مخکې هم قربانیانې ورکړې دي او اوس هم کلک ورته ولاړ یو. دا امن وجودي آواز را امن غواړو. موږ اقوام مروت بیٹلے وزیر خټک غونډ چې کوم د پاکستان وفادار یو، مور هر قسم د پاکستان د پاره او د لکی ضلع او د لکی خاورې د پاره خپل جان مال هر څه قرباني ورکولای شو. دا قوم کې دا هر قوم دا چې احمد شاه ابدالي سره پانی پت میدان باندې لړۍ کړې وه. په اخره کې مروت قومي جرګې سپریم کمانډر اختر منیر خان ولس مخې ته څه قراردادونه وړاندې کړل کوم چې ولس مکمل تایید وکړو. دې قراردادونو کې دا شامل و چې ریاست ته لکه مروت کې امن او امان بحالي پر په فوري توګه خپل کردار ادا کړي. حکومت د سیمه کې جرنل اپریشن نه کوي. سکیورټي ادارې د ټولو تعلیمي ادارې پرېږدي. منشیات فروشي، جوا، سود او سیمه کې نورو جرایمو خلاف د حکومت په فوري توګه سخت اپریشن وکړي. ادارې د بے ګناه گرفتار تنان په فوري توګه خوشي کړي. حکومت د لکی مروت کې پوری سټرنث کمی مسله په فوري توګه حل کړي او حکومت د مروت قومي جرګې سرکار د مشر ادریس خان باندې قاتلانه حمله کولو ملزمان په فوري توګه 2 هفتو د نن گرفتار کړي. بیا به دوی په سخت احتجاج لاس پورته کوي. لیاقت علي سیام، هم پښتو ون نیوز، لکی مروت. په مردان کې د یو پرایویټ سکول ماشوم باندې د کلاس ټیچر تشدد کړی دی چې دغه ماشوم او نور ماشومانو میندو پلارانو کې یره خوره کړې ده. د استاد سختي او زور نه د ماشوم د تربیت لپاره ډیره ضروری وي او کله کله د ماشوم د روزنې لپاره استاد د وهلو په سزا هم مجبور کیږي. خو محمد او سید خپل استاد دومره وهلی دی چې د هغه په لاسو خپو تغمې ودرېدلې دي. د هغه د مور پلار زړه ته په دې ډېر درد رسېدلی دی او په ماشومانو د داسې جسماني تشدد خلاف په استادانو د تعلیم د محکمې په اعلی افسرانو او عام ولس کې د شعور پیدا کولو غوښتنه کړې ده. نوبل انعام ترلاسه کوونکي پاکستانی ملاله یوسفزئی په فلسطینیانو ظلمونه غندلي دي. ملاله یوسفزئی په سوشل میډیا ایکس بیان په داسې وخت ورکړی چې په سوشل میډیا پرې خلکو تنقید کړی و. ځینې خلکو په ملاله په دې بنیاد تنقید کړی و چې د امریکې پخواني خارجه وزیري هیلی کلینټن سره ملګرې ده. ملاله یوسفزئی وایي څوک دې زما د غزا د خلکو د حمایت په اړه شکونه ونه کړي. ما وړاندې اسرائیلي حکومت غندلې او بیا به هم دغه کار وکړم. هغه اسرائیل د بین الاقوامي اصولو خلاف ورزي او جنگي جرمونو تورن کړو. د سوات ملالې په نړۍ غږ وکړو چې په غزا کې د جنگ بندۍ لپاره کوښښونه وکړي. د افریقي هیواد نایجیریا د سولیجیا زندان 118 بندیان تښتېدلي دي. د رایټرز لخوا په نایجیریا کې د زندان سروس ویان میډیا ته وویل تر څو ساعتو د پرله پسې ورېدونکي باران د لاسه د سولیجا زندان ځینې دیوالونه پرېوتل. د دغې ګټه پورته کولو زندان څخه 118 قیدیان په تېښته کې کامیاب شول. د ویل انتظامیه د امنیتي ادارو په مرسته د تښتېدلو کسانو تعقیب کوي او تر دې دمه 10 قیدیان یو وارې بیا نیولي شوي. دوی ولس ته غږ وکړو چې هغوی د تښتېدلو کسانو په لټون او نیولو کې د انتظامیې مرسته وکړي. د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې نن د ملیریا نړیواله ورځ مانځل شي. د ورځې مانځلو مقصد د ملیریا متعلق تعلیم او پوهه فراهم کول دي. نور تفصیل ګورو په دې ریپورت کې. د ملیریا بیماری نړیواله ورځ هر کال په 25 اپریل مانځل شي. په ملیریا قابو موندلو عالمي کوششونو ته د قدر په سترګه کتلی شي. په نړیوال کچ 106 ملکونو کې 3.3 بلین خلک د ملیریا خطرې سره مخ دي. د ملیریا نړیواله ورځ د کال 2009 میاشت کې د عالمي صحت ادارې ورلد هیلث اسمبلی اجلاس په ذریعہ مانځل شوې وه. دا ورځ د ملیریا بیماری متعلق تعلیم او پوهه فراهم کوي. د کال 2022 اگست میاشت نه تر اوسه پورې پاکستان کې د ملیریا تقریبا 34 لکه سیوا کیسونه رپورټ شوي او د 9 لکو پورې د ملیریا مریضانو په ټوله دنیا کې
خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د ملیریا په نړیواله ورځ د ملیریا کمیونټي هر یو تن، د صحت افسران، د وبایي مرضونو ماهرین او د صحت رضاکارانه کارکنان د ملیریا بوج کمولو جدوجہد جاری ساتلو لپاره پر عزم دي. د پشکال موسم نه پس د جولای نه تر نومبر میاشت ترمنځ د ملیریا مریضانو په شمیره کې اضافه کیږي. ملیریا یو داسې مرض دی د کوم نه چې بچ کیدل ممکن او آسان دي، ولې احتیاط ډیر ضروری دی. نور خبرونه د دې دمې نه پس. لوبو میدان نه خبر شامل وو. د پاکستان وومن کرکټ نوې وکسیزه سلیکشن کمیټي جوړه شوې. د نارینه سلیکشن کمیټي غړي عبدالرزاق او اسد شفیق هم د کمیټې برخه دي. د ویسټ انډیز کرکټ ټیم خلاف د پاکستان د مایوسه کارکردګۍ وروسته د پاکستان کرکټ بورډ مشر محسن نقوي سمدستي ایکشن اخیستی او د ښځو د کرکټ لوبډلې سلیکشن کمیټي یې تحلیل کړې وه. د پی سی بي له مخې د زنانو کرکټ ټیم لپاره په سمدستي توګه نوې کمیټي جوړه کړې شوې ده. په نوې کمیټې کې پخواني کرکټران عبدالرزاق او اسد شفیق، پخواني خزینه کرکټر اسماویہ اقبال او مرینا اقبال شامل شوي دي. د خزینه کرکټ عبوري هیډ کوچ محتشم رشید، د خزینه کرکټ لوبډلې کپتان ندا ډار او پخواني کرکټر بطول فاطمه به هم د سلیکشن کمیټې برخه وي. د پی سی بي له مخې پاکستاني ټیم لپاره سمدستي د بهترین کوچ انتخاب کولو احکامات جاری شوي دي. نوې سلیکشن کمیټې ته په سمدستي توګه ذمہوارۍ سپارلو هدایات هم شوي دي. اوس د موسم حال. د بارانونو یو نوي سپیل ته تیار شئ. د موسمیاتو محکمې راتلونکي 24 غنټو دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا، جنوبي پنجاب او بالای سند کې پلک پلک سره د باران امکان څرګند کړی دی. د دوران د جدید بلتستان، کشمیر او د سره نږدې غریزو سیمو کې به په اسمان وریځې خورې وي، ولې په یو څو ځایونو کې به د باران ورېدو امکان هم وي. د تفصیلاتو تر مخه په پیښور، چارسده، نوخار، صوابه، مردان، چترال او ډی آی خان په شمول د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمو کې هم د باران پیشګویي شوې ده. د موسم حال سره د هم پښتون دا بولیټن پای ته ورسېدو. د نورو خبرونو لپاره زموږ سوشل میډیا پاڼې کتل بالکل مه هېروئ. د خدای پامان.